بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او سپېڅلي خدای په پاک نامه د هېواد ادبي بهیر چې د ښاغلي سلمان صاحب او د هغه د مرکزي دفتر د محترمو غړو او د ځوان قشر چې ځکه تشریف لري په واسطه باندې دغه غونډې او بهیرونه په کار باندې اچوي، په لاره باندې اچوي. په دې باندې زه ډېر خوشحال یم او پرې ویاړم. حتی ما وشکوله چې د پوهنتون په اندازه باندې په دې کې یو څه یاد کړم او بېرته ټولنې ته منعکس کړم. تاسې ښاغلو او ارجمندانو مې، جناب کاموال صاحب، تاسو ښه راغلی صاحب، په خیر سره اوسئ. تاسو نماینده صاحب په خیر راغلی، د وزارت کټوۍ صاحب تاسو په خیر راغلی صاحب، سلیم مشران ژوندي او کامیاب اوسئ. ما ته کتاب ښاغلي وزیري صاحب راته راکړلو، راویه صاحب راته یو څه مې مطالعه کړه، مطابقي مې پرېښود ځکه چې څه ناروغي مې درلودله. په هر صورت باندې هر هغه څه چې ملګرو ذکر باندې بحث ونه کوو، هغه ته ما یو کوچنۍ برخه ما تر څېړنې لاندې نیولې ده. په هر صورت باندې د کتاب په روني کې تر ټولو لومړی ښایي هر هغه څه باندې زه بحث وکړم، البته په لنډه توګه باندې په څو ثانیو کې، هغه دا ده چې په دې باندې درې یاداشتونه لیکل شوي دي چې یو پکې د ښاغلي احسانمن صاحب دی. احسانمن صاحب ښاغلی روحي صاحب د یو لوړ شخصیت په توګه باندې یاد کړی دی او همدغسې هم دی چې ما یو څه وکتې، همدغسې هم دی. سربیره په دې باندې د احسانمن صاحب په لیکنو کې چې د ښاغلي مطیع الله روحي صاحب دپاره وکړل، په هغه څه چې زما دپاره یا د یو لیکوال دپاره د یو محقق لپاره پکار دي، هغه توکي دي چې د یو شاعر د خپل د وطن دپاره د حب وطن کلمې د ده په هغه فکري اساس او په نظر او په عمل کې باید موجود وي چې پکې ښاغلي احسانمن صاحب پکې پرې بحث کړی دی. په دې باندې زه خوشحاله شوم او دا ښه خبره ده. سربیره په دې باندې ښاغلي نظیرالحق قریشي باندې کوم تبصره چې باندې لیکلی دی، هغه هم دی د وطن دوست شخصیت په توګه باندې او د یو ښه لیکوال او د ښه شاعر په توګه باندې سربیره په دې باندې د ښه شعر د لیکونکي په توګه باندې معرفي کړی دی او دا هم ښه خبره ده. بیا پکې پوهاند صاحب یون هم دی د هغه شخص په توګه باندې معرفي کړی دی چې هغه د سپېڅلي وجدان او د رانه ضمیر څښتن دی. دا هم ډېرې ښې خبرې وې. هر هغه څه چې زه ورباندې اوس غواړم چې پرې بحث وکړم، هغه د ده د شعر اسالیب دي یا د کوم مکتب پیرو ده. د ده د ښاغلي مطیع الله روحي صاحب کتاب چې ما وکتلې، د تحقیقي نقطې نظره ځینې علمي نقطې نظره ځینې چې په ادب کې دا بیخي مروجه ده چې یو شاعر شخصیت یعنې پرتله کوي د نورو شاعرانو سره، د نورو لیکوالانو سره، د نثر لیکونو سره، د پیلي او د ناپیلي ادب د څښتنانو سره. د لیکنې طرز او اسالیب باید سړی په پام کې ولري، پس هغه ځینې بیا وپوهېږي چې د عوامو خبره کې کی بود و کی چی است، او وپوهېږي چې دا څوک دی. بلې د ده شعر و شاعري د ریالیزم په مکتب کې پورې یو حده پورې ما وکتل تړاو لري. هغه کې هغه توکي نغښتي دي چې پکې رښتیا وینا او حقیقت پکې انعکاس پیدا کوي. خبرې مې ورسره لنډه کړله. دویم، د یو حده پورې چې ما وکتلې د نیچرالیزم د مکتب توکي هم پکې لیکل کېږي، یعنې دی د خپل د ماحول څخه، البته دا ماحول یا ایکولوژیک منظور نه دی چې نه د خپل د محیط څخه دی چې نورو علمي برخو کې څېړل کېږي، هغسې نه، بلکې د جامع د قراردادونو
جخت د عمل کوي او دغه څخه د متاثر ده لکه چې ښاغلي یونس په دې باندې هم پرې تبصره کړې ده یعنی په طبیعي توګه باندې چې د جامعه کمې خواته روانه دی او کمې خواته ځي دی تر اغېز لاندې راوستلی دی د دې هغه لوړ احساسات عواطف د ده په شعرونو کې په ژوندي بڼه باندې سره کولی شي چې ولولي زه نه غواړم چې ورباندې هغه شعرونه تکرار کړم او درېیمه خبره د سوریالیزم د مکتب پیروي دی د سوریالیزم مکتب د هندي سبک او د عراقي سبک څخه په ګډه باندې او د ترکستاني سبک څخه په ګډه باندې د درې اسالیبو څخه د ممزوج یو نوی توکی مابین ته راوستلی دی چې هغه د شاه امان الله خان د زمانې نه را دې خواته په ادبیاتو کې مرابط شوی دی چې د هغې جملې څخه عبدالهادي داوي او له هغه څخه پیشته محمود طرزي له هغه څخه را دې خواته د الفت صاحب او له ده څخه لږ تر مخه ښاغلي غني خان په اشعارو کې چې هغه ځای کې بیا د لیونتوب او د فلسفي بغاوت موضوعګانې پکې دي د ده په شعر کې لکه چې ښاغلي کمال صاحب ورته اشاره ورته وکوله هغه څه نه دی بلکې د ده نرمښت پکې ده کې موجود دی او د ستاینې موضوع پکې ډېره کمه بلکې د تشویق او د تقلید موضوع هم پکې شته ده او دا ښه موضوعګانې دي چې د یوه شاعر دپاره د هغه د شخصیت او د هغه د سپېڅلتیا او د وطن سره د مینې دپاره دا مهم توکي دي چې د دې په څنګ کې درې نور مهم توکي هم پکې شامل وو یو د هغې جملې ځان دقیق بودن دی یعنی شعر د ده هغه څه چې ویې چې ښاغلي وویلې چې دوه یا درې سېلابه پکې زیات و دا به واوسېږي اما هر هغه څه چې د دې لپاره ارزښت درلوده او زموږ لپاره هم ارزښت لري په شعر کې د جامعې د افغاني جامعې چې دغه کومې ستونزې موجودې دي دی پکې انعکاس پیدا کړی دی یعنې په دقیقه توګه پکې کتل شوي دي چې څه وکړي او څه واخلي څه ورکړي او څه واخلي یعنې دقت دی په شعر او شعریت کې ده سربیره په دې باندې ناسیونالیزم د دې په شعر کې نغښتی ده چې پښتونولي پکې هم څرګنده معلومیږي پکې چې دی په ملي کچه باندې د خپل د ډکې کوپړۍ انځور په د قلم په واسطه باندې د کاغذ پر مخ باندې راوستلی دی او دا مې ډېره ښه خبر دی بالخصوص په د اوسنۍ زمانې کې چې موږ ستونزې لرو او درېیم توکی چې د ده په شعري برخه کې په نوښت او خلاقیت باندې ولاړ دی او شعري چوکاټ کې دوه توکي نور هم پکې شامل دي یو پکې د هغه د فورم یا د صورت موضوعګانې دي او بل پکې د هغه د کانټنټ یا د هغه د محتوا موضوعګانې دي چې دغه دواړه ما چې وکتل پکې په لوړې کچې باندې پکې په لوړې پیمانې پکې موجود وي او ده پکې خپل بیان پکې څرګند کړی دی خو هر هغه څه چې زه ورباندې غواړم ورباندې پرې بحث وکړم د خپلې خبرې مې رالنډې کړلې هغه په دې معنی باندې ده چې د یو څه موږ ورته په ادبیاتو کې ورته ایتوپیایي مینه ورته وایو یعنې یو رویا یو خیال پردازي دا خیال پردازي جامع ته څه ورکوي چې هغه په استعارو او کنایو باندې ولاړ وي په طور د مثال ده ویلې چې د رنګین خوب په اته دېرشم صفحه کې دی ما لیدلی رنګین خوب دی ما چمالیار دی او باغونه ټولې دښتې د زرغونې سپینې واورې او رغونه او دا تر پایه پورې په اته دېرشمې صفحې کې دا موضوع راغلی دی یعنې کله چې شاعر نشي کولی په جامع باندې نقد یعنې د جامع په حکامو باندې نقد وکړي بیا هغه ځان سره دوام په خبره باندې چرت وهي چې څه وکړي د خپل پیغام هغه ته ورسوي بیا نو دی الزاما یو څه کوي چې هغه کې یو ایتوپیا یا پر مثال رویایي مینه په هغه کې انعکاس پیدا کړي او وایي چې د هغې جملې څخه په اتلسمې صفحې کې همدا توکي پکې نغښتي دي
سربیره په دې باندې د ده د شعر په بله برخه کې وایي چې وطن ته وایي یو زه نه یم هر افغان په تا ژړېږي ځمکه څه چې له اسمان په تا ژړېږي. دا په 19 صفحې کې تر پایه پورې چې ولوستل شي بیا سړي ته ډېر توکي په لاس باندې ورکوي. ګرچې ما په خپلو خبرو کې وویلې چې د ده په شعر کې ملایمت موجود دی او پکې بغاوت پکې نشته دی، اما که د دې شعر چې وطن ته خطاب دی او په 19 صفحې کې راغلی دی که پکې وویل څرګنده پکې معلومیږي چې داسې توکي پکې یعنې محتوا کې په عمق کې په خورا ژورتیا باندې داسې توکي پکې نغښتي دي چې یو چاته څه ورکوي، یو پیغام پکې لري، بالخصوص خپلو افغانانو ته چې هغوی غواړي چې د وطن دپاره شخصیتونه واوسېږي په راتلونکي وختونو کې او سربیره په دې باندې د هغوی نهاني ضمیر او وجدان پکې یعنې بریالی واوسېږي او په لوړې کچه باندې هغه پکې تمثیل شي او ښه انځور و جامعې ته وړاندې کړي چې دا د سوریالیزم د مکتب یوه برخه په همدې شعر کې په دې ځای کې پکې څرګندېږي پکې. نو زه د ده دا کتاب چې د وینو تڼاکې دي ټولې برخې نه یو حد پورې چې ما ولوسته د حب وطن او د ملت پالنې رښتیا وینې سربیره په دې باندې د واقعیت او د هغو توکو څخه چې بالخصوص ځوانان ورته ډېره مینه څرګندوي چې هغه د ادب پلویان او سربیره په دې باندې هغوی چې تېرو وختونو کې د ادب پلویان وو او څه یې پکې لیکلي دي. په طور د مثال لکه د خادم صاحب، لکه د الفت صاحب، یو لکه د رښتین صاحب، یو د دا نور شخصیتونو چې د خپل ځان غوښته چې هغه ځای کې ورته نږدې کړي، ځان یې ورڅخه نږدې کړی دی چې په همدې شعر کې چې په 19 صفحې کې دی د شعر محتوا د هغو شخصیتونو چې ما ورڅخه نومونه واخیستل د هغوی او د خپل د شخصیت چې د شخصیت کې حب وطن او د حب ملت او رښتیا ویل دا پکې نغښتي دي او د حقیقت بیان او په دقت سره د حقیقت بیانول پکې موجود دي. نو ځکه زما د تایید وړ او سربیره په دې باندې د ښاغلي راوي صاحب دپاره د دې کتاب څخه وروسته د نورو کتابونو د لیکلو متمني یم. خدای دې وکړي چې نور هم په همدې ډول باندې دوی کتاب ولیکل شي، همداسې ډول باندې غونډې جوړې شي. نو په دې توګه باندې تاسو څخه ننګ صاحب، تاسو څخه سلمان صاحب او ورور تاسو څخه چې زحمت مې وایسته په دې هکله باندې قدمونه پورته کړل، په دې امید باندې چې نور شاعران هم تاسو راوغواړئ، لیکوالان راوغواړئ، د نثر لیکونکي تاسو راوغواړئ او د هغوی د تشویق او د هڅونې لپاره بالخصوص هغوی څخه څه واخلئ، بالخصوص ځوان نسل ته یې ورکړئ. تاسو ټول ښه زه مننه کوم، ژوندي بریالي اوسئ.